بسم الله الرحمن الرحیم. نن د سی اس اس 14 درس ده او په دې درس کې نن موږ په ټیبلز باندې بحث کوو. ټیبل چې ده په سی اس اس کې یو څه خاص پراپرټیانې لري. موږ ټیبل باندې په HTML کې هم بحث کړی ده او هغلته مو خپل اټریبیوټس د ټیبل ویلي دي. هغه ځای نه موږ بارډر ورته مشخص کولی سو، وید او هایټ او کالم سپین او رو سپین او وغیره نور دغه ټي ډي او ټي آر او دغو ته مشخص کولی سول. خو اوس دلته چې دي یو څه ډېر استفاده کیدونکي پراپرټیانې چې په سی اس اس کې د ټیبل لپاره ځانګړې شوي دي، په هغه باندې هم بحث کوو. نو لومړی راځو یو ټیبل جوړو. دغه ټیبل ته یو څه ټي ایچ یا اوکې صحیح ټي ایچ صحیح ده، یو څه ټي ایچ ورته انتخابو. نو 3 ټي ایچ مې ورته جوړ کړل. دې لپاره باید ضرور ده چې لومړی ټي آر رو جوړه سي. نو په دې کې لومړی کې مثلا زه آی ډي مشخص کوم، په دوهم کې نیم مشخص کوم او دریم کې چې ده کلاس مشخص کوم. همدغه راخلم کاپي کوم یې. مثلا دا لومړی نمبر نیم احمد او کلاس ورد. همدغه شان دا دوهم نیم چې ده جمال او کلاس چې ده دا مثلا HTML. نو اوس راځو دا ګورو. زموږ به په دې ډول باندې ټیبل جوړ شوی وي. که تاسې غواړئ بارډر ورته ورکړئ د HTML له لارې هم کولی سئ، خو موږ یې د HTML له لارې نه کوو، غواړو چې د CSS له لارې وکړو. صحیح ده. نو لومړی به راسو دې ته به بارډر ورکړو. بارډر لپاره باید موږ 3 وړه ټیبل او ټي ایچ دا ولرو. صحیح ده. ګوره ګروپ سلیکټر ده، موږ ګروپ سلیکټر کارولی وو مخکې. ګروپ سلیکټر خو انشاءالله تاسې ویلی وي. نو موږ ټیبل هم راواخیسته، ټي ایچ هم راواخیسته او دې ته موږ بارډر ورکوو، بارډر سولیډ ورکوو او مثلا 3 فکسله ورته ورکوو. صحیح ده. کنټرول ایچ سو، د دې نه وروسته دغه ریفریش کوو. نو دې ته څنګه سو هغه بارډر ورکولی سو. اوس که یوازې ټي ایچ کو ټیبل کو نو دی بیا هغه ټولې هغه ته ورکول کېږي. صحیح ده. بیا ټي ایچ نه ورسره ورکول کېږي. نو دې لپاره چې تاسې ټول سیل ته هم هغه ورکوئ بارډر، نو ټي ایچ سره انتخاب کوئ. صحیح ده. او د دې نه وروسته بیا ریفریش کوئ، همغه ټول ورته انتخابېږي ټولو ته. نو دا بارډر خبره چې ده په دې کې څه رقم چې هغه بارډر موږ مخکې تشریح کړی وو، همغه ټوله خبره دلته هم تطبیق کېدلی شي. چې تاسې ویلو څو رقمه ویلو ورکولی سئ، ټاپ ته، باټم ته، رایټ ته او لیفت ته، همدغه شان ډاټېډ او وغیره، ډبل او ډیش او وغیره نور ټایپونه اسټایلونه چې یو کې همغه هم ورکولی سئ، کلر هم ورکولی سئ. دا ټول لکه څه رقم چې بارډر کې موږ مخکې ویلي دي دلته هم همغه تطبیق کولی سئ. نو اوس زه مثلا راځم ټیبل ته، یوازې په ټیبل باندې، دا خو ګروپ و هم په دواړو دی تطبیق سي. زه وایم چې دا یو څه شیان چې دي هغه زه یوازې په ټیبل تطبیقول غواړم. چې هغه له جملې نه چې ده یو وید ده. وید زه ورته وایم چې دې وید دې څومره راسي. صحیح ده. زه ورته وایم چې دا د 600 پکسله راسي. دا یونټس تاسې همغه انتخابولی سئ، هر یو یونټس تاسې غواړئ همغه انتخابولی سئ لکه کوم مو چې مخکې وویلې. صحیح. نو دا 600 راغی او له دې سره که هایټ تاسې ورته انتخابوئ، هایټ هم ورته انتخابولی سئ. مثلا زه ورته وایم چې هایټ دې 200 پکسل راسي. او دا څنګه کوو، بیا ریفریش کوو، دا هایټ څو سو 200 پکسل سو. همدغه شان بارډر ورته انتخابولی سئ، بارډر کولپس ورته انتخابولی سئ، فیډینګ. بارډر خو موږ ورته انتخاب که
صحیح ده. تاسې بارډر په دې ډول باندې ورکولی سئ. بارډر هماغه څه رقم چې مخکې مو په تېر درس کې د بارډر اړوند درس ویلی وو، ټول شیان دلته تطبیقولی سئ. مثلا کلر هم تطبیقولی سئ چې دې کلر د څه رقم راسي، ریډ راسي، او دې کلر به ریډ راځي. همدغه شان د بارډر مربوط ټولې خبرې دغه ځای کې تاسې تطبیقولی سئ. بله خبره چې ده د بارډر کولپس ده. که زه راسمه بارډر بیا ډیش کولپس دا ورته انتخاب کړم او ورته ووایم چې دا کولپس که. صحیح ده. نو بیا د دوی ترمنځ دغه کومه فاصله چې د سیلونو ترمنځ ده دغه فاصله څنګه کوي، دا فاصله سره ختموي، دا سره یو کوي، کولپس کوي. او بل د موږ سره فیډینګ ده. صحیح ده. فیډینګ چې دا هم موږ مخکې ویلی وو په تېر درسونو، په تېر سلایډونو کې چې د کنټینټس یعنې محتویاتو او د بارډر ترمنځ ساحې ته څه ویل کېږي، پیډینګ ویل کېږي. نو دلته تاسې کولی شئ چې پیډینګ هم مشخص کړئ. صحیح ده. مثلا ته ورته وایې چې پیډینګ دې څومره راسي، زه ورته وایم چې پیډینګ دې 20 پکسله راسي. دا 20 چې ده دا څلورو خواوو ته بیا تطبیق کېږي. دې هم څلورو خواوو ته تطبیق کېږي، د هم څلورو خواوو ته، د هر سیل څلورو خواوو ته دا تطبیق کېدلی شي. دا اوس مثلا موږ کم راواخیسته، دا به په دې کې کمه چې هغه کې هم راسي د څه ورته وایي د سیل لپاره هم راسي. زه ورته وایم چې پیډینګ دې څو سي 30 پکسله. کنټرول ایس کوئ، د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو، د دې پیډینګ څنګه راځي، هرې خوا ته 30 پکسله راځي. همدغه شان تاسې کولی شئ چې یو طرف ته هم ورکئ. صحیح ده. فیډینګ ټاپ او فیډینګ لیفټ او فیډینګ رایټ دغه هم کولی شئ. بل چې ده بیکګراوند کلر ده. صحیح ده. دلته یو بله خبره هم ده، تاسې کولی شئ چې مرجن هم ورته انتخاب کړئ. لکه څه رقم چې پیډینګ مو ورته انتخاب کړ، تاسې کولی شئ چې د ټیبل لپاره مرجن هم انتخاب کړئ. صحیح ده. که مرجن تاسې انتخابوئ او دا اټو کوئ نو دا بیا سنټر ته راځي. صحیح ده. دا ټیبل عموم کې بیا سنټر ته، دا اوس سنټر ته راغی. صحیح ده. او که تاسې ورته وایئ چې مرجن ټاپ دې څومره راسي، بیا دا د ټاپ پورته خوا نه راښکته کېږي. صحیح ده. زه ورته وایم چې د پورته طرف نه دا ماته څو راوړه، مثلا 40 پکسله راوړه. صحیح ده. کنټرول ایس یو کوئ، دا به د ټاپ طرف نه 40 پکسله راښکته شي، دې خوا ته به راسي. همدغه شان تاسې کولی شئ چې یوازې مرجن 40 ورته انتخاب کړئ. که مرجن مو 40 ورته انتخاب کړئ، لکه مخکې درسونو کې مې ویلي وو، بیا د ټولو خواوو نه دا 40 پکسله ځان سره اخلي. دې خوا نه هم 40، دې خوا نه هم، دې خوا نه هم، دې خوا نه ټول نه 40 په اندازه اخلي. بل موږ سره بیکګراوند کلر ده. بیکګراوند کلر موږ ټول ټیبل ته هم ورکولی سو، رو ته هم ورکولی سو، هر څه ته. صحیح ده. همدغه شان اوس که زه یوازې وغواړم دا ټي آر ته بیکګراوند ورکړو یا ټول ټیبل ته ورکړو. صحیح ده. ټي آر خو بیا هسې هم په دې کې ټول ټي آر موجود دي. نو که یو ټي آر مشخص کړئ، یو ټي آر ته هم ورکولی شي. مثلا زه یوازې دغه اول ټي آر ته زه سټایل مشخص کوم او بیکګراوند کلر ورکوم. صحیح ده. بیکګراوند چې ده زه ورته انتخابوم مثلا ګرې. کنټرول ایس سیو کوئ، د دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو، نو دې ته څنګه راځي، ګرې کلر راځي. صحیح ده. یعنې مطلب دغه بیکګراوند کلر تاسې کولی شئ چې هم یې رو ته ورکئ، هم یې ټول ټیبل ته ورکئ، هم یې ټي ایچ ته ورکئ. صحیح ده. هر یو ته تاسې کولی شئ. همدغه شان بارډر سپیسینګ. صحیح ده. که زه راسم دلته راسم او د دې نه دا کولپس ختم کړم. صحیح ده. نو بیا موږ ته ډېر ښه معلومېدلی شي سپیس. اوس که راسم دغه ریفریش کړم نو دې ترمنځ فاصله په دې اندازه ده. اوس که زه راسم دغه بارډر سپیسینګ لږ اضافه کړو. صحیح ده. نو دا هم اضافه کولی شو چې دوی ترمنځ د سپیس څومره راسي. زه ورته وایم بارډر سپیسینګ د 50 پکسله راسي. صحیح ده. کنټرول ایس یې کوسي وکړو، د هر سیل ترمنځ به 50 پکسله بارډر سپیس موجود وي. او که دا ورته 0 کو نو مثلا دا 0 کو، بیا د دوی ترمنځ فاصله ختمیږي او یو ځای کېږي. صحیح ده. نو دغه هغه چې ده دا یو ځای سول، خو دا بارډر یې چې دي دا لږ یو څه ډبل ښکاري. نو د دې لپاره چې دا بیخي سره یو ځای کوي، بیا نو کولپس وکاروه لکه مخکې مو چې کارولی وو. بل چې دا کیپشن سایډ ده. کیپشن چې ده دا موږ په HTML کې هم ویلی وو. که موږ د ټیبل لپاره کیپشن ولرو
مثلا زه راځم دلته کیپشن د ټیبل په داخل کې زه کیپشن لرم او د کیپشن ته وایم چې this table for student registration. نو دا څه چې مې لیکلي دي صحیح ده. اوس که زه راسم دا کنټرول ایس کړم دې نه وروسته راسم دا ریفریش کړم نو دغه ځای کې کیپشن راغی صحیح ده. د دې لپاره د ټیبل لپاره چې ده یو کیپشن ده. نو که دا کیپشن ته غواړې چې ټاپ دې راسي یا باټم راسي دا هم کولی شي صحیح ده. زه ورته وایم چې ټیبل وبخئ نو کیپشن سایډ ورته وایم صحیح ده. کیپشن سایډ چې دا زه باټم ورته انتخابوم چې دا د باټم خواته راسي. نو بیا راځو دغه ریفریش کوو نو دا چیرته راغی باټم ته راغی ښکته راغی. که دا ورته انتخاب کړو چې دا د ټاپ سي نو دا بیرته چیرته راځي ټاپ ته راځي. کیپشن هغه چیرته راغی بیرته ټاپ ته راغی. نو دا د کیپشن اړوند درس و. بل چې دا موږ سره امپټي سیل ده که احیانا زموږ سره ځینې سیلونه خالي وي صحیح ده. مثلا دلته راځو دغه اخري یو چې دا HTML دا زه له دغه ځای نه لرې کوم صحیح ده. نو ما سره اوس راځم دغه ریفریش کوم دلته اوس دغه سیل زما سره څنګه سو خالي سو. نو زه ورته وایم چې دا د ما ته ښکاره سي یا د نه ښکاره سي نو دا موږ دلته کولی سو. مثلا ورته وایم چې امپټي سیل دا راته چې که هایډ یې که صحیح ده. نو که هایډ سي دا کنټرول ایس سیو کوئ د دې نه وروسته راځو دا ریفریش کوو دا څنګه کېږي زموږ سره هایډ کېږي. که بیرته راسم ورته وایم چې دا د شو سي نو موږ سره دغه برخه څنګه کېږي بیرته شو کېږي. نو دا و د نن ورځې درس. دا شیان شاید ځینې نورې هم هغه ولري ځینې پراپرټیانې ولري خو دغه مهمې پراپرټیانې دي او ځینې نورې پراپرټیانې چې هغه دلته تطبیق کېږي هغه موږ مخکې په نورو ځایونو کې هم ویلي دي. تاسې کولی شئ چې مثلا د ټیکس مربوط ځینې پراپرټیانې وي مثلا ټیکس ډراپ سو یا وایټ سپیس سو صحیح سو چې وایټ سپیس کې هماغه هغه راتله رپ نو رپ او دا شیان یا ځینې نورې د فنډ پراپرټیانې وي د کلر پراپرټیانې وي یا د بارډر پراپرټیانې وي یا ځینې نور داسې مخکې موږ وویلې دا تاسو کولی شئ چې هغه هم دلته ځینې تطبیق کړئ ځینې دلته تاسې وکاروئ او خو د ټیبل لپاره خاص دي دغه اوس خاص موږ ویلې دا هم استفاده کېږي دغه ډېرې استفاده کېږي او له دې سره سره د نورو الیمنټونو ځینې پراپرټیانې هم موږ دلته کارولی سو. نو دا د نن ورځې درس و. نن ورځې لپاره همدغومره بس ده او د اوس لپاره ښې چارې.